بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خو ګومل ګر پتاو چې د خیال کړي کنه نو د نن یو څو کاله مخکې په سوشل میډیا باندې د یو کس ویډیو وایرل شوی و چې دا غنو امریکا د تاکاله او په ویډیو کې د پاکستان حکومت پسې بدره دی ویلې وایي محکمو پسې بدره دی ویلې وي د پاکستان حکومت امریکا تاکاله یو داسې پنیشمنت ورکو داسې بے شرمه پنیشمنت ورکو چې د هر یو سړي سره زړه درد کوو. صحیح ده خبره نه متاسفه خبره ده د ځنور وضاحت نکوم ولکه زه په دې ټیم کې افسوس او ارمان په دې خبره باندې راځي چې هغه د پاکستان حکومت پسې خبرې ترې وکړل نو خلک هم راپاسې د حکومت مغله یو داسې پنیشمنت ورکو چې ډېر د بې شرمۍ خو چې نن زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کېږي نو نن زموږ د پاکستان حکومت هم چپ دی زموږ زیات تر عوام چپ دی. نو زه خو یم چې یا موږ بې غیرته یا زموږ حکومت بې غیرته دی دې دوه کې دا یو حساب دی. زما خو قسم دی کنه که څه وسم رسي کنه زه خو نه راله روټۍ خوند راکوي او نه راله بل څه خوند راکوي او چې دا کله نه مې دا خبرې ترې اورېدلې دي که نه نو چې کوم مې وس کېږي خیرې مې په وس کې کېږي او نفلونه مې وس کې کېږي نفلونه کومه بددعام کومه دعام کومه دغه مې وس کې کېږي هغه کومه خو لکه زه خفه په دې شمه چې امریکا تاکال یو څو خبرې کړې وي هغه ته ظالم پنیشمنت میلو شولو هغې را معلوم کړلو خو چې نن یو پښتون بنیرې زما د هغې د اثر شو یا برمل شو یا هغه بل خدایوالی شو افلاطون چې کوم دی هغه کنځله وغیره زه نه کوم. صحیح ده نو چې دغه حکومت وغواړي په الله مې قسم کړي د دنیا په هر یو ګوټ کې هلته ولم سزا ورکولی شي خو نه زموږ خو بې غیرته یو که نه ښځې بې غیرته یو ښه حاجي ډېر بې غیرته یو.